نن انسان دنیای زندگی دوکه کې ارتولې دی یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم اے انسان تو د خپل مهربان رب نسس په دوکه کې اچولې نن زما عزتمندو څوک د مال نشي په دوکه کې اچولې دی څوک خپل صحت نشي په دوکه کې اچولې دی څوک خپل ځواني چې د الله پاک د عظمت نه په دوکه کې اچولې دی څوک خپل مال او متاع الله د عظمت نه په دوکه کې اچولې دی نن الله ته رجع نشتا الله طرف ته استغفار او توبه نشتا زکه خو الله پاک د خپل نعمتونو د انسانانو نه بن کړی دي وجه صدا زما عزتمندو په انسان کې د انسانیت هغه ماده نن ختم ده دینن دا نه وای که زه چرته لګیا یم ګناه کوم د پړه کې دا نه راځي چې مال د الله پاک نافرمانی وکړله زما عزتمندو دغه یو ټکی دی که د پزړه کې پیدا شو چې ما د الله پاک نافرمانی وکړه ما د الله پاک په مبغوضو بندګانو کې خپل ځان داخل کو او خپل ځان وته کم ښکاره شو د الله د طرف نه د رحمت دروازې په د باندې پرانیستی شي